د پاکستان لخوا د افغان کډوالو ایستلو ته د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر شدید غبرګونونه ښودلي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر لیکلي د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې چې له افغان کډوالو سره کوم نا انساني چلند کیږي هغه دوی ته د منل وړ نه دی. محمود خان اسکزي پاکستان ته په اشاره ډیروي تاسو افغانان دلته راوستل او د اسلام د مجاهد نوم ورکړ نن شړی. ښاغلي اسکزي لیکلي چې افغانانو په پاکستان کې په میلیاردونو روپۍ پانګونه کړې ده او د دوی د شتمنیو د ګرځولو اندېښ څوک نه کوي. نوموړي لیکلي د پاکستان واکمني په کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو ټولنه او اسلامي امارت باید سره کینی او د دې میلیونونو وګړو لپاره د حل لار ومومي. هغه ډیروي چې دوی به د دې ناانساني چلند په کلکه مخالفت کوي او د افغان کډوالو د جبري ایستلو په ترڅ کې به د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر لیکلي چې که دوی نړیوال عدالت ته ونه رسیږي موږ به له بهر میشتو افغانانو څخه وغواړو چې د عدالت نړیوالې محکمې ته ورشي. محمود خان اسکزي پاکستان ته په اشاره ډیروي چې افغانان ښه او بد نه هیروي. د افغانستان پخوانی ولسمشر له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو او د هغوی د شتمنیو پر ضبطولو خواشیني څرګنده کړې ده. حامد کرزي پر پاکستان غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ښه ګاونډیتوب او نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. ښاغلي کرزي ډیره کړي ټول هغه لاملونه چې له هیواد څخه د کډوالۍ لاملیږي په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز باید له منځه یوړل شي تر څو هیڅوک له هیواده وتلو ته اړ نه شي او افغان کډوال په خوښۍ سره خپل هیواد ته ستانه شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.